چې زموږ د دې صوبې تر ټولو لوی دښمن در وښیم هغه حکمران په خپله دی. اوس ګوره په دې ښار کې جایزه کاروبارونه راواخله، هر ورځ چاپې ورباندې وي، هېڅ یو کاروباري و کاروبار ته نه پرېږدي، نه تجار و تجارت ته پرېږدي، نه سونار و سونې ته پرېږدي، نه د هغسې تیلو والا و تیلو ته، هېڅ شي ته دې نه پرېږدي. لیکن نن چې کله د پتنګ بازۍ ورځ راله، اول د اډر وکړه اجازه یې وکړه چې بالکل اجازه ده. اوس ته په دا نه یې خبر، ته په دې کې د چا یو ماشوم ضایع سو، د چا له قلمه ضایع سولو، که د چا یو ورور ضایع سو، د چا له قلمه به ضایع کېږي، د چا د کور تباهي راله، دا د چا د لاسه کېږي؟ د ملایانو د لاسه کېږي، د میراب و د ممبر و د ملا و د طالب و د مجاهد د لاسه کېږي، ستا د لاسه کول کېږي. په دې ښار کې پر هر قدم باندې پابندي ده. لیکن تا نن دونه لویه فیصله وکړله چې هغه د دې صوبې د تباهۍ دپاره بس خالي هغه چې زموږ صوبه تباه ده برباد لږ خشه وه، هغه ته لاره سمېده دي، لږ نوره تباهي ده چې ورسره سمه ویستې.